د پاکستان د آزادۍ ورځې 14 اگست په مناسبت د خان ویلفیر ارګنایزیشن له لورې د شین وطن په نوم ځانګړی کمپاین ترسره شو. په دې کمپاین کې د بلوګرام کلي په هدیره کې د ځایي خلکو په ملګرتیا ګڼ شمېر نیالګي کېنول شول. د کمپاین ګډونوال وایي د آزادۍ ورځې لمانځل یوازې په مراسمو او شعارونو پورې محدود نه دي، بلکې د خپل وطن او چاپیریال ساتنه هم د هیواد سره د مینې یو عملي بیلګه ده. ډېر یو ښایسته ملک دی زمونږ، او مونږ په دې کې د خوشحالۍ د اظهار د دې بوټو د نالولو په دغه باندې کوو چې یاره مونږ دا بوټي نالکو د خیره، او مونږ د دې وطن په دې خوشحالو کې ځان په دې طریقه شامل کوو. یو پیغام ورکو چې یاره دا ملک چې دی دا به مونږ ښه کوو، ښه کولو طرف ته به بیا یو. د بلوګرام کلي په هدیره کې د نیالګو کېنولو پر مهال ځایي خلک هم له دې کمپاین سره ملګري شو. دوی وایي د ونو زیاتول نه یوازې چاپیریال ښکلی کوي، بلکې د تودوخې د زیاتوالي، د هوا د ککړتیا او د اوبو د کمښت په څېر چاپیریالي ستونزو په کمولو کې هم مهم رول لري. پلانټیشن چې دی د موسمي تبدیلۍ یو اهم ضرورت دی زمونږ، نو مونږ انشاءالله سټارټ کړو د مخبرین او سول د پلانټیشن وکړو، مختلف قسم ونې بوټي ونال کړه، او انشاءالله مخکې به نور هم کوشش کوو چې مونږ څونه پلانټیشن زمونږ کېږي مونږ وکړو. مونږ چینار هم راوړی او دې کې ګل را سره هم او نختر را سره هم 3-4 قسمه بوټي نن مونږ نال کړه، انشاءالله قسم بوټي به راوړو او به مونږ نالو. د خان ویلفیر ارګنایزیشن غړي وایي د شین وطن کمپاین به یوازې تر یوې ورځې محدود نه وي، او هڅه کوي چې د ونو کېنولو او د چاپیریال ساتنې په اړه د خلکو پوهاوی لا زیات کړي. د دوی په وینا د نیالګي کېنول لومړی ګام دی، خو د هغه ساتنه او پالنه د دې کار د بریا لپاره تر ټولو مهمه ده. د کلایمټ چینج چې کم راغلی په سواد کې، ځکه چې په سواد کې مخکې داسې موسم نه و، ډېر خوشګوار او ډېر زبردست موسم و. اوس چې دی هغه شان نشته دی. اوس تقریبا مونږ د ښکته علاقې تقریبا مردان او صوابۍ د سواد سره کمپیر کوو د موسم په لحاظ سره. نو غټه وجه دا ده چې زموږ ونې ختمې شوې، زموږ ځنګلات ختم شو. نو موږ تاسو ټول له پکار دی چې په دې مهم کې موږ حصه واخلو. دا زموږ د ټولو او زموږ د قوم فایده ده، او د وطن او د ملک د ښکلا چې دی که نه یو ذریعه جوړېږي. د 14 اگست په مناسبت د شین وطن دا کمپاین په داسې حال کې ترسره شو چې ګډونوالو د آزادۍ ورځې خوښي له چاپیریال ساتنې سره وتړله. د آزاد وطن ترڅنګ د شین او آباد وطن هیله، ځکه وطن یوازې په ساتلو نه بلکې په شنه کولو هم ابادیږي. عصمت علي اخون، شال نیوز، سوات.